دریم عزیزانو چې کله سړی وده کېږي په خوب نو دا د دې نه مخکې اذکار راغلي دي چې په هغه طریقه باندې ته ذکر وکړې چې کوم پیغمبر کړی دی چې ته وده کېږي زمونږ پښتانه چې وده کېږي وایي یاره چې ورشه دی باتروم ته اودس مات که بیا وده شه او پیغمبر طریقه دا وه چې وده کېږي بخاري کې حدیث دی چې ورشه اودس وکړه په اودس باندې وده شه ځکه پته نه لګي کېدای شي راپورته نه شي بیا اودس د دنیا نه لاړ نه شي دریم څلورم چې کله سړی راپورته کېږي د خوب نه ډېر خلک وده شو الله واپس راپورته نه کړل په خوب کې مړه شو نو تعالی خوب نه پس راپورته شو نبی علیہ السلام بدایتونه ویل ان فی خلق السماوات والارض اخر د سوره ال عمران پورې الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا دا اذکار ویل اوس مونږ چې وده کېږو اذکار وایو چې راپورته کېږو ذکر وایو چې راپورته کېږو ماسپښیني او چې وده کېږو په غوږونو کې شیزونه خودي وي تر دې چې په دغه غفلت کې است وده شو نو دا ټول عزیزانو دا د ناکامۍ دا د شقاوت د بدبختۍ علامات دي چې موږ مسلمانانو کې پیدا شوي نو که غواړو زندگی ښایسته کو هم د دنیا هم د آخرته دا څلور علامې دا په ځان کې راوستل پکار دي او ډېرې اسانې دي وخت نه دی تېر عزیزانو رب ډېر کریم ذات دی خو دې رب له رب العالمین سره تعلق جوړول پکار دي د الله د دین سره رشته جوړول پکار دي الله رب العالمین دی موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.